د مینې انجام. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. یو ډېره خوندوره کیسه در سره شریکوم، په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. مټې بډ وهلې، سره لنډ پنجابي کالي اغوستي وو، ګلابي ټیکری له سره ښویېدلی وو، ګېډۍ کمڅۍ ویښتان یې شاته پراته وو او یوه نرۍ حلقه ویښتان یې په ګلابي غومبرو وزنګېدل. تلویزیون یې ورور سره جوړه په خوندي ځای کې کېښودو. صمیم وویل تاسو تر څو دا لوښي ځای په ځای کړئ، موږ به پاتې کډه رابار کړو. صنم ته یې د موټر له سره نور سامان ورکوو، بیا یې ورغبرګه کړه، لږ یې په احتیاط ښکته کړه هسې نه مات نه شي. صنم او کشر خور یې د کور لوښي په ځای کول. سلیمان چې د دوی ګاونډي و، خپلې مور ورته وویل زویه ډوډۍ به یخه شي، دوی بیچارهګان به هم ستړي وي، راشه ګیم به وروسته وکړې، ډوډۍ وروړه. سلیمان په تنده لهجه وویل ببو ته هم که نه، له خارج څخه خو نه دي راغلي، همدې نږدې ځای څخه به یې کډه راوړې وي، دونه څه به یې پاخه کړي وي چې ویې خوري. ببوی وویل راځئ که زه یې وروړم. سلیمان د موبایل صفحه بنده کړه او په غوسه یې وویل راوړه دا زهر وروړم. صنم چې له کشر خور سره یو ځای د کور په راټولولو کې بوخته وه، د دروازې غږ یې واورېدو. خور یې وویل صمیم لالا خو به تر اوسه هلته هم نه یې رسېدلی، دا به څوک وي؟ صنم وویل ته خپل کار کوه، زه به یې وګورم. غږ یې وکړ څوک یې؟ سلیمان وویل ها دا ډوډۍ واخله، مور مې رالیږلې، ستاسو نږدې ګاونډي یم. صنم دروازه خلاصه کړه، بیا یې لاس ورغځاوه چې پتنوس واخلي، خو خپلو بډ وهلو مټو ته یې فکر شو. نستوڼي زر ښکته کړل، دروازه کې راښکاره شوه. د هغې په لیدو سلیمان ځان ډېر کابو کړو، خو اخر یې هم وخندل. صنم په غوسه پتنوس واخیستو او د کوټې په لور روانه شوه. سلیمان ورنارې کړې ها دا دسترخوان هم واخله. صنم چې بیا مخ ورتاو کړ، سلیمان بیا بې اختیاره وخندل. صنم لږ څه په زوره وویل بې وجدانه. سلیمان خپلې دواړه وروځې پورته کړې، خپل سټ یې وګرولو. صنم یې پر مخ دروازه ورپورې کړه. سلیمان ځان سره دوهم ځلې د هغې خبره تکرار کړه بې وجدانه او روان شو. صنم په غوسه کوټې ته ننوته. خور یې وویل ډوډۍ چا راوړه؟ هغې وویل یو کوڅه ډبی و، همدا چې زه یې ولیدلم په خندا شو، د ځان ګمان یې په ما هم وکړو. خور یې چې صنم ته فکر شو، هغې هم ورپسې وخندل. ویې ویل شکر وباسه چې درپسې خندلي دي، که هغه په ځای زه وی شاید له ډاره تښتېدلی وی. بیا یې نږدې هنداره راواخیسته، ورته یې ونیوله. ته خو لږ ځان ته وګوره. صنم چې ځان ته پام شو په خندا شوه، د پوزې سر او چپ مخ یې تور شوی و. نیم ساعت وروسته سلیمان وویل ببو ډوډۍ به یې خوړلې وي، لوښو پسې ورشم. ببو وویل بیا خو کډه نه کوي، زه به هم ستړي مشي ته ورشم، هم به لوښي هم راوړم. سلیمان وویل لوښي به زه راوړم، ته بیا بل وخت ورشه، اول خو دوی ځای پر ځای شي. قضا مازدیګر و. سلیمان دروازه وټکوله. بې صبرانه د صنم د راوتلو په تمه و، خو دروازه صمیم خلاصه کړه. لوښي ورکړل. سلیمان لاره کې ځان ته په غوسه و. دا وخت نو د ورتلو سهار 7 بجې وې. سلیمان ښوونځي ته روان و. همدا چې له دروازې ووت، سترګې په صنم او د هغې په کشر خور ولګېدې. د پرونۍ خندا له ویرې زر بیا کور ته ننوت. صنم په خندا شوه، خپله کشره خور یې په مټ ووهله. ویې ویل همدې ډارن پرون راپسې خندل. دواړو وخندل چې له کوره د کوڅې پناه شوې. سلیمان غلی له کوره راووتو. صنم مازدیګر 4 بجې د کانکور د تیاری کورس ته هم تله. وخت نا وخت به سلیمان او صنم سره مخ کېدل، کله کله به یو بل پسې شاته وکتل چې یو به نو بل به یې لارې څارلې. خبره د سترګو تر اشارو ورسېده. سلیمان د وخت په تېرېدو ورته لیک ولیکلو، د اولې ورځې خوندوره کیسه یې هم پکې لیکلې وه. صنم د شپې ناوخته د لیک په لوستلو پیل وکړ. د لیک په شروع کې لیکلي وو نه پوهېږم څوک یې، له کومه راغلی، څه مې کېږي که نه، خو فکر کوم کلونه کېږي پیژنم دې. کومه ورځ دی چې ونه ګورم هغه ورځ را باندې نه تېرېږي، هره لحظه مې په ذهن کې تاویږي، مینه در سره لرم. لیک یې بند کړ. شیبه یې زړه پسې نیولی و. ځواب کې ورته ولیکل صنم یم، دا چې څه مې کېدی که نه پوهېږم، خو اوس فکر کوم ته زما هر څه یې. د لیک په پای کې خپل نمبر ولیکلو. د شپې به تر ناوخته غږېدل، خبرې، مینه او احساسات یې هره ورځ زیاتېدل. وخت نا وخت به چکر ته هم تلل. سلیمان ورسره د ټول عمر ژمنه وکړه. خو صنم به ویل یو ځل د کانکور امتحان ورکړم، بیا به زموږ کره راولېږه. د صنم مور خپل خاوند ته وویل خبره ښکاره کړه، تر څو به یې صنم نه پټه ساتي. خاوند یې وویل اوس خو مې صرف ژبه کړې ده، همدا چې صنم د کانکور ازموینه ورکړي بیا به ورته ووایم، هسې نه اوس یې ذهن بدل شي، له درسه به یې توجه واوړي، چې وخت یې راغلو خپله به خبره شي. صنم او سلیمان ځانونو ته د خوبونو بېله نړۍ جوړه کړې وه. د شپې 1 بجه وه. دواړو په موبایل خبرې کولې. د خندا اواز یې لږ څه پورته شو. کشر خور یې خبرې واورېدې، ورپسې ورغله. ویې ویل چا سره خبرې کوي؟ صنم په تریو تندي وویل لیونی شوي، زه به ولې له چا سره غږېږم؟ بد خوب به دې لیدلی وي. خور یې وویل د پټولو کوشش مه کوه،
هر څه مې واورېدل. صنم په عاجزۍ وویل سلیمانو. خور یې په وارخطایي وویل څه سلیمان؟ هو سلیمان، هغه زموږ همسایه. خور یې وویل لیونی شوي، مازغه دې خراب دی که څنګه؟ بیګانه خلک سره خبرې کوي. صنم وویل هغه تر نورو ډیر فرق کوي، مینه را سره لري، موږ د واده ژمنه کړې، بس میاشت وروسته چې امتحان خلاص شي مور رالیږي. خور یې وویل څه مور رالیږي؟ خو د څه لپاره؟ صنم وویل څه دپاره؟ البته چې د رشتې لپاره. سلیمان ته به مې وغواړي. خور یې وویل مازغه دې خراب دي، ورکړې جینۍ پسې څوک رشته رالیږي؟ صنم وویل څه ورکړې جینۍ؟ خور یې ورخطا شوه. نه زه به مطلب دا نه و، خو صنم په خپلې خبرې ولاړه وه. بیا یې وپوښتل مطلب دې څه و؟ هله ووایه. خور یې خبره تېروله، خو صنم ورته په خپل سر قسم ورکړو. بیا یې وویل همدا چې دې کور ته مو کډه راوړه، ته یې د کاکا زوی فرید په نامه کړی. ټول په تمه وو چې د امتحان نه وروسته به درته ووایي. صنم دیوال ته تکیه شوه، بېهوشه شوه. سلیمان موبایل کې چغې وهي، څه وشول؟ خور یې هم چغې کړې صمیمه، پلاره، مورې. ټول راټول شول. رڼا یې روښانه کړه. بیا یې وویل څه شوي؟ هغې وویل خور مې بېهوشه شوه. پلار یې د صنم سر په زنګانه کېښودو. ورو یې ورته په سر لاس وهلو. ورته یې وویل صنم لورې سترګې خلاصې کړه. مور یې اوبه وروشیندلې، خو جینۍ سترګې خلاصې نه کړې. پلار یې په لوړ اواز وویل صمیمه موټر چالان کړه، روغتون ته ځو. صنم یې غېږ کې پورته کړه، له لاسه یې موبایل خطا شو. پلار یې وویل دا موبایل د چا دی؟ خور یې ورخطا شوه، له کوټې ووته. پلار یې موبایل غوږ ته کړ. سلیمان پرله پسې ویل څوک دی؟ ووایه څه شوي؟ هلو څوک شته؟ پلار یې موبایل بند کړ او بیا یې خپل جیب کې کېښودو. ډاکټرانو وویل ناروغ اوس ښه دی، خو بل ځل دپاره د حملې راتلو امکان شته، له خفګانه یې لرې ساتئ. همدا چې صنم په هوش کې راغله، 2-3 ځلې د سلیمان نامه یاده کړه. ډاکټر وویل سلیمان څوک دی؟ هغه باید د ناروغ په څنګ کې وي تر څو د هغې ذهن ارامه وي. پلار یې د جیب څخه موبایل راوویستو، د صنم تر څنګ یې کېښودو، اوښکې پاکې کړې او ځوړند سر له کوټې ووتو. دروازه یې ووهله. فرید دروازې ته راووتو. له جوړ په خیر وروسته یې وویل پلار دې کور کې شته؟ دواړه حجرې ته لاړل. د فرید پلار هم کېناستو. د خبرو په منځ کې وویل وروره دې رشتې نه به تېر شو. خلک هسې هم نه دي خبر، هسې هم یوازې زما او ستا ترمنځ خبره ده. ورور یې په تنده لهجه وویل ځان نه ماشوم مه جوړوه. په پښتنو کې ورکړې جینۍ چا پرېښې چې ما ته وایي دا رشته به ختمه کړو؟ یا به صنم زما انګور شي یا به زما د ټوپک نښه شي. نرس وویل ټول د باندې وځئ، ناروغ پرېږدئ چې لږه دمه وکړي. صنم د شفاخانې 4 دیوالونو کې حصاره وه. سلیمان به زنګ راوهلو، خو صنم به کټ کولو. بالاخره یې موبایل غوږ ته کړ. سلیمان وویل وا آفرین، خلک دې باید له تا نه تمثیل زده کړي. هم دې لوبه وکړه او هم دې وګټله. بیا یې ورغبرګه کړه ما خو پرېږده، له خدای نه هم نه وېرېدې. صنم د خپلې پوزې او خولې نه د اکسیجن خولۍ لرې کړه. ساه یې په سختۍ اخیسته. په آخر ځل یې غوښتل سلیمان ته ووایي مینه در سره لرم، خو دا جمله یې هم پوره نه کړه. ډېره مننه کوم دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ. ډېره مننه.